سلامونه. په بلوچستان کې درې ماشومان دي، هغه ته سولر کټ وي، یعنی د نور رڼا والا ماشومان دي. د ورځې بالکل ټکی لبې کوي، حرکت کوي او کارونه کوي، خو چې څنګه تیار شي دی بالکل راپریوزي، د خوراک سکاک نه وځي، بالکل مړی پراته. ډاکټران په حیران او پریشان دي دا کوم قسم بیماری ده. نو په دې کې د یو کې د امریکای او د پاکستان ډاکټرانو ریسرچ وکړو او دا معلومه کړه چې دی په وجود کې کله هم ډوپامین لیول کمیږي، نو د دې چې بالکل د هر څه نه وځي او د دې ډوپامین لیول چې کم دی هغه د نور د رڼا سره تړلی شوی دی، چې نور رڼا په دې باندې کې په دې باندې کې ډوپامین پیدا کیږي او چې نور رڼا په ختميږي ډوپامین ختميږي، نو په دې کې هر څه ختميږي. ډوپامین هغه کیمیکل دی په وجود کې په دماغو کې په ټول وجود کې کارونه کوي چې د انسان له ژوند ورکوي، خوشحالي ورکوي، حرکت ورکوي، موټیویشن ورکوي او ژوند پرستی پکې راولي. خو دا ډوپامین لیول د مختلف شیزونو سره تړلی کیږي او په مختلف طریقو باندې تاسو ته ملایو شي. لکه څنګه چې ماشوم کله په سکول کې فرست پوزیشن واخلي، موږ پسې لاسونه وپړقو، سرټیفیکیټ ولې ورکو، دغه د ډوپامین لیول سیوا کیږي او دغه شی سره ورو اډیکټ کیږي، یعنی د دې شی په نشه باندې اخته کیږي. موږ هم په مختلف طریقو باندې ځان تړل د مختلف نشو احکار شیو. څوک د چای او د نسوار او د سیګریټ په توګه باندې دا ډوپامین سیوا کوي، څوک غلط ویډیوګانې او غلط حرکتونه باندې کوي، څوک چې کوم دی آیس نشه کوي، څوک په سوشل میډیا باندې سکرولینګ، لایک، شیر، کمنټ، هاشټیګ دا شیزونه چلی. په دې باندې ورو موږ ته ډوپامین ملاویږي. ډوپامین چې موږ ته کله سیوا شي نو په وجود کې دنه یو هغه لګېدلی دی، داسې بیلنس لګېدل په وړوکوالي ورته موږ ډنجیپور وي. یو طرف ته په دې کې هغه کارونه چې هغه لذت انسان له ورکوي، بل طرف ته هغه کارونه چې په هغې کې انسان ته درد ملاویږي، یو ته تکلیف ملاویږي. د دې دواړو په منځ کې یو ډنجیپور لګېدلی دی. نو که ته داسې کارونه کوې چې ته یو دم لذت سیوا کوي، نو ستا دا ډنجیپور به ورو ورو ښکته کېږي، ورو ورو ښکته کېږي، ورو ورو ښکته کېږي، درد والا چې کوم دی به بره کېږي. نو درد والا طرف چې کوم دی، تکلیف والا کوم طرف ته هغه به بیا زور پیدا کوي چې تا له کاونټر بیلنس وکړي او دا ډنجیپور واپس خپل ځای ته راولي. نو ځکه چې موږ په لذت والا شیزونو باندې خپل ډوپامین لیول کله هم سیوا کو، نو موږ ته وروسته ډیپریشن، مایوسي، خفګان او په ځای باندې کېناستل، حرکت کمیدل، موټیویشن کمیدل، دا قسم شیزونه په موږ باندې راشي او موږ په ځای باندې سټیټیک شو، حرکت راکې ختم شي، د ژوند سره مو لګاو ختم شي. او دغه حال د نشیان وي، که هغه آیس والا نشي یا پوډري نشي او که دا نور چې څومره نشیان دي، څوک په چی باندې، څوک په سوشل میډیا یا په مختلف نور شیزونو باندې عادت شوي وي. موږ ټول نشیان یو، د هر سړي نشه بدله ده او دا ټول شیزونه لذت والا شیزونه موږ له ډوپامین لیول سیوا کوي، موږ په هغې باندې اخته شوي، موږ د هغې نشیان. یو طریقه د لذت والا شیزونه دي، بله طریقه درد والا، تکلیف والا شیزونه دي. هغه حرکت چې هغه تعالی اوس درد تکلیف درکوي، ستا د هارمون والا چې کوم هوموستاسیس بیلنس دا به ښکته طرف ته راشي، تکلیف والا به ښکته طرف ته راشي. په دغه ټایم کې ډوپامین به بره باندې، په تا کې به دومره ډوپامین نه وي، خو ایز ا کاونټر بیلنس دا ډوپامین به په تا کې پیدا کېدل شروع شي او دا بیلنس به واپس دې ته راتلل شروع شي. کله چې دا ډنجیپور په دې طریقه باندې ته واپس راولي، نو ته موټیویټډ یې، په تا کې حرکت سیوای، په تا کې انرژي سیوای، په تا کې خوشحالي سیوای، په تا کې ژوند پرستی سیوای. اوس دغه کارونه لوګه شوه، که ته په ځان باندې لوګه تېرې د روژې په شکل کې انټرمیټنټ فاسټینګ چې ورته وایي، په یخو اوبو باندې لامبل شو او ایکسرسایز شو. دا کارونه دي چې کله ایولوشن کېدو نو انسان ته دې شیزونو کې ډېر غټ لذت میلاوېدو. اوس دا شیزونه خو ډېر په مقدار کې خلکو ته اویلیبل دي، یعنې خوراک هم شته، ګرمې اوبه هم شته او آرام پرستي هم شته. نو چې موږ په دغه لاره نه اختیارو او د لذت والا لاره اختیارو، نو موږ نشایان کیږو او اډکټ کیږو. که دا لاره موږ اختیار کړو، نو موږ ته په صحیح طریقه به ډوپامین لیول ملاویږي. دې مثال داسې دی لکه یو خر دی، په باندې یو انسان ناست دی او هغه ګازره تړلله په یو لخته پورې، هغې د هغې خر مخې ته داسې نیولې ده. دا خر به په دې ګازرې پسې ځي او په دې په بدل کې به دا انسان د ځان سره وړي. خو که چېرته دې خر ته یو بل ځای کې داسې خوراکونه میلاو شو او دې د خپله خوله ښکته اړم کړه په خوراکونو باندې، نو دا انسان که ورته بیا ډېره ګازره مخې ته وخوري، خو دی به چېرته هم مخې ته دی بو نه ځي. دغه رنګې که موږ ته په دې ښه کارونو باندې خپل ډوپامین لیول سیوا کوو، نو زموږ ژوند به ډېر په ترقۍ باندې لاړ شي. خو که موږ په دې ښه طریقه باندې نه دغه کوو، نو لذت والا باندې سیوا کوو، نو دې مثال داسې دی چې خر ته بل ځای خوراک میلاو شوی دی او مخکې اوس ژوند نه ځي، ژوند به په ځای باندې ودرېږي. یوه ښایسته طریقه د ډوپامین سیوا کولو دا شوه چې ته ځان له هغه سیف تکلیف ورکړي او په ایز ا کاونټر بیلنس کې ستا ډوپامین داسې سیوا شي چې تا له ژوند پرستي، حرکت، موټیویشن او دا هر څه درکړي. دویم طریقه دا ده چې ته د څومره هم لذت والا شیزونه دي، د دې نه یو 3 هفتو دپاره ځان بالکل منع کړي. که هغه سوشل میډیا ده، داسې نشې شوې یا نور په څه باندې چې هم ته عادت یې، د هغې نه ځان منع کړي.
نو ستا په نیچرل چې کوم ډوپامین لیول دی هغه اول ډېر ښکته لاړ شي خو د کاونټر بیلانس هغه ورو ورو سیوا کېدل شروع شي او به تعالی ژوند پرستی موټیویشن انرژي خوشحالي او د ډیپریشن نه به دې راوباسي. ډوپامین نیشن ډوپامین ډیټاکس دا یو دوه کتابونه دي د هغې خلاصه مې درته غونډه وویله ماته زما ورور سلیمان ریکمنډ کړی تاسو هم کتلی شئ. ډوپامین دومره خطرناک شیز دی چې د څومره سوشل میډیا انډسټري ده یا اډورټایزمنټ څومره انډسټري ده یعنې تاسو ته چې وقبې مختلف ښیي اشتهارونه ښیي هغه ټول په دې باندې بیس دي چې کوم شیز کې ستاسو دا ډوپامین لیول سیوا کېږي او د هغه شیز سره تاسو بیا اټیچ کېږئ په هغې باندې تاسو عادت کېږئ تاسو پې د نشیانو په شان رالګئ او تاسو د خپل ژوند نه اوړئ صرف په هغه شیز باندې اخته. ډوپامین وپېژنئ خپل ډوپامین په ښه طریقه باندې داسې سیوا کوي چې ستاسو په ژوند کې کامیابي تاسو له درکړي خوشحالي او سکون دله درکړي لذت دله درکړي او موټیویشن دله درکړي ریوارډ دله درکړي. که دا مو وپېژندل نو تاسو به ترې ډېر څه به د ژوند نه واخلئ او ژوند پرسته به شئ د ژوند کې به کامیابي حاصله کړئ. او که دا مو ونه پېژندل نو مختلف شیزونه چې کوم دي هغه به زموږ دماغ زموږ ژوند زموږ نه به نیولی موږ به ډیپریشن ته مایوسۍ ته بې حرکتۍ ته آرام پسندۍ ته وځو. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.